د بخاری شریف حدیث دی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ بهر تشریف راوړو د دفاره چې موږ ته د ليله القدر د شپې تعین راکې. نو په دغه وخت کې د دوه مسلمانانو په خپل منځ کې جګړه شوه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې زه د دې دفاره اوتلم چې تاسو ته د ليله القدر په اړه کې خبر درکم، یعنی دا درته معینه کم خو فلانی او فلانی کس جګړه وکړه. نو د دوی د خلاصي په وجه مانه د ليله القدر تعین پورته کړل شو او کې دې چې تاسو لپاره هم دا بهتره وي. او بیا یې او فرمایل تاسو دا په یو کم دشتمه په اوشتمه او دغه شان په 15 شپه باندې ولټوي. د دې نه دا هم معلومیږي محترمو چې په کم کور کې جنگ جګړه راشي د هغه کور نه بیا رحمت پورته کیږي. څنګه چې د دوه صحابه کرامو جګړه وا او د پیغمبر علی صلوات و سلام دا خبره هیر شوله. ځکه خو الله جل شانه فرمای ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. تاسو خپل منځ کې جګړه مکوئ غنی بوزدل وشي او تاسو رغب به ختم شي. عزتمند په دې کې یو حکمت دا هم وو کچرته د دې شپې تعین شوی وي نو بیا به انسانانو صرف په دغه شپه به عبادت کولې او نور شپې به بیا عبادت نه کولې. نو په دې هریدلو کې دا حکمت وو چې انسان دا لسوانه ورځې هغه په عبادت کې تیری کی. بل دا محترم کو چرته د دې تعین شوی وي او بیا د انسان نه دغه شپه هره شوی وي په دغه شپه عبادت نه وی کړي دا غزړه به مات شوی وي بیا ورل عبادت فن ورکولې یا که یو کس په دې شپه عبادت کړي هم وي نو هغه به د ځان سره دا خبره کولې چې آیا ما ته خود زرو شپو د عبادت سبب ملاو شوی دی زه خو اوس جنتی شوم. نو بیا به د هغه په عبادت کې سستی راغلی وي. نو عزتمند درونو په دې کې د الله جل شانه یو خپل راز وو. الله جل شانه دې موږ ته د ليله القدر د شپې عظمت نصیب کړي.